جمعې په ورځ هغه کوم وخت دی چې د انسان دعا پکې زر قبليږي. نن هم د جمعې ورځ ده، نو دا وخت درنه چېرته ضایع نشي چې دعا څه ټیم زر قبليږي. د شیخ صاحب دا بیانوم. د جمعې په ورځ یو ساعت دی چې پای کې دعا ښه قبليږي. د جمعې په ورځ یو ساعت دی چې پای کې دعا ښه قبليږي. حدیث دی د امام بخاری او د امام مسلم. ابو هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د جمعې د مانځه تذکره وکړه، یا د جمعې د ورځې عفوا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو ورځ تذکره وکړه. د کومې ورځې؟ د جمعې د ورځې. نو بیا یې دا ووی فيه ساعه، په دې ورځ کې یو وخت دی یا په دې ورځ کې یو ساعت دی لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي، چې یو مسلمان الله ته ولاړي او مونځ کوي په دغه وخت کې. یعنی په د جمعې په ورځ یو ساعت دی، او دا ساعت په عربۍ کې چې دا قرآن او حدیث کې دا ټکی استعمال شي، د دې نه دا ساعه نه مراد دا ګنټه. دا ما مخکې هم دا مسله ذکر کړې یو درس کړی هغه وخت کې دا حساب نه و چې ګنټه کې شپېته منټه دی او د یو ګنټه. هغه ساعه څه ته وایي؟ د زمانې یو وخت. نو د ورځې یو ساعت دی، لکه موږ چې وایو که نه راشه ما سره به یو ساعت تېر کړي. ښایي نو یو ساعت به تېر کړي، د ده مطلب دی چې راشه ما سره به ګنټه تېره کړي، نه ما سره به څه وخت تېر کړي. نو د جمعې په ورځ یو وخت دی چې کله یو مسلمان په دې کې ولاړي الله ته او دعاګانې غواړي، او بیا د الله نه څه شیز غواړي. وهو قائم ولاړ دی یصلي مونځ کوي، یسأل الله تعالی شیئا، د الله نه څه غواړي الا اعطاه ایاه، مګر الله به وله ورکوي. چې څه شی هم د الله نه غواړي دغه وخت کې نو الله به وله ورکوي. ابو هريره رضی الله عنه وایي واشار بيده يقللها، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل لاس سره اشاره وکړه چې دغه ساعت مختصر دی، دغه وخت څه دی؟ مختصر دی، لږ وخت، ډېر اوږد نه دی. ها دا وخت کم یو دی؟ دې کې د علماو ډېر اقوال دي. دا اوږده مسله ده. علما چې کله دې حدیث شرح ته راشي نو دلته ښه تفصیل بیانوي، خو په هغه ټولو اقوالو کې دلیل په اعتبار سره دوه مضبوط دي، دوه قوله مضبوط دي چې د تفصیل مشکات او نور درسونو کې شوی. یو صحیح حدیث کې راځي چې دا وخت د امام د خطبې د شروع کېدو نه د مانځه د ختمېدو پورې دی. امام چې خطبه شروع کړي نو د مانځه د ختمېدو پورې، سلام ګرځولو پورې دا وخت په دې کې چې د الله نه څه غواړي هغه یې قبلوي. دویم د مازدیګر د مانځه نه بعد، او بیا خصوصا د مازدیګر مانځه نه بعد کوم وخت؟ نور ډوبېدو ته نږدې، ماښام ته نږدې. دا دوه وختونه دې باره کې صحیح روایت راغلی دي. دې وختونو کې چې د الله نه څه غواړي الله یې درکوي. دا وهو قائم یصلي، دی ولاړې مونځ کوي. سړی وایي چې لازم به دا سړی ولاړې مونځ به کوي، نه. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو داسې صفت د ده بیان کو چې حریص او حرسناک مسلمان چې دی کوشش دغه کوي چې دی الله ته ولاړې مونځ کوي، نور لازم نه چې دی په مانځه ولاړ. او خصوصا په هغې یو دلیل دا دی چې د مازدیګر د مانځه نه بعد د نور ډوبېدو پورې نفلي مونځ کول دا منع دي. تعلیم دی که نه دی؟ دا خو ممنوعه وخت دی. نو وهو قائم یصلي یو معنی دام دی چې دی ولاړي یصلي دعاګانې غواړي. دا صلات په عربۍ کې دعا ته هم وایي. دی ولاړي او څه کوي؟ دعاګانې غواړي. که دغه اولني ټیم ته کې نو خو صحیح ده، خو جمعې په مانځه کې دی، او د جمعې په منځ کې د الله نه به دعاګانې غواړي. نو دا دوه وختونه د جمعې په ورځ مه ضایع کوئ، ډېر قیمتي وختونه دي. په دې کې چې د الله نه څه غواړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله یې درکوي. او زمونږ اکثر دا پښتانه
د دوی یو بله بیماري هغه دا ده چې د جمعې په ورځ چې څومره دا وخت قیمتي کېږي نو د دوی چکرې او بازارونو ته زور هغه ډېرېږي. اوس د ماښام وخت دی، ماښام ته نږدې مزېدار د دعاګانو د قبلېدو دی به د بتې و بازار کې ګرځي یا به دلته دې بازار ته لکه سالي نه څه کې بهر ته راوتې چې بهر راوتې څه کې ته اخر څه اوس ګناه به نه کېږي. ځکه دا د فایده ذکر کوم د مسلمان شان دا دی چې دی بې ضرورته بازارونو ته نه ځي، حتی الوسع د بازارونو نه ځان لرې ساتي. د فتنې ځای دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم روایت کې وایي چې دا هغه ځای دی چې شیطان پکې خپله جنډه نه هله کړې ده، دا د هغه میدان دی، دلته خلک ګمراه کوي. دی به د جمعې په ورځ په دې قیمتي وخت کې په بازارونو باندې ګرځي یا په پارکونو او په باغچو کې به ناستي، سا ازاد و سا ایله بیله ته دې ټیم کې ازادي. دا وخت په دعا کې په جومات کې تیر کړه، نور د سا ازادولو ډېر وخت شته. سحر دی، ماښام دی، ماسخوتن که څه کار دی وځه، خو دا قیمتي وختونه مه ضایع کوه. دا خو بار بار ستا په ژوند کې نه راځي. نن الله تعالی د جمعې ورځ درکړه، دا د الله رحم دی په تا باندې، که نه څه پته لګي چې بلې جمعې کې به ستا نصیبي او که نه وي. دا و د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو. که چېرته دا بیان ستاسو خوښ شوی وي نو لازمي کمنټس وکړئ او ښه کمنټس وکړئ او زموږ ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم ورحمت الله.